هر سره مخه صدر صاحب نور راغلو مېلمنو او په تالار کې ناست ټولو شاعرانو په اجازه یوه خپله غزل یم او یوه د صابر روشان صاحب غزل یم لوړه نو څه به راکې وایي دا وار مې ونازوه شه ګوره بیا کله راسم دا وار مې ونازوه شه ګوره بیا کله راسم پر سپین باړخو راکښېږده خوله ګوره بیا کله راسم او د ارمانونو مې یو ګل په غوړېدو راغلی د ارمانونو مې یو ګل په غوړېدو راغلی نن راته ډېر وکړه کاته ګوره بیا کله راسم او زه د دیدن تندې تر دې حده اخیستی وم چې زه د دیدن تندې تر دې حده اخیستی وم چې اوس مچوم د تور باڼه ګوره بیا کله راسم مننه وایي زه د دیدن تندې تر دې حده اخیستی وم چې اوس مچوم د تور باڼه ګوره بیا کله راسم او زما انتظار او ستا د ماتو وعدو شمار او ستړیا زما انتظار او ستا د ماتو وعدو شمار او ستړیا بیا راته مه کوه پلمه ګوره بیا کله راسم او ژوند مې تر دې حده رنګین وي چې بس څه یې کوې ژوند مې تر دې حده رنګین وي چې بس څه یې کوې تو دا سویلي په خرپ ساړه ګوره بیا کله راسم او مننه وایي ژوند مې تر دې حده رنګین وي چې بس څه یې کوې تو دا سویلي په خرپ ساړه ګوره بیا کله راسم او زه د دیوال له څوکې ورو ورو وایم الو الو زه د دیوال له څوکې ورو ورو وایم الو الو هغه نامرده وایي زه ګوره بیا کله راسم او مکتار زه وایي زما ملګري ټول له مینې څخه سر ټکوي زما ملګري ټول له مینې څخه سر ټکوي ما زاهد هم وکشه توبه ګوره بیا کله راسم او ستاسې د صدر صاحب اجازه ده یو صابر روشان صاحب غزل یم وایي مخ نه دې لرې کړې پرده ما ته دې زنګ ووهي مخ نه دې لرې کړې پرده ما ته دې زنګ ووهي وفا په کوم ښکل کې سته ما ته دې زنګ ووهي او زما د مکتب د دور نجونې را خبرې کړې چې زما د مکتب د دور نجونه را خبرې کړې چې ما ماته کړې د توبه ما ته دې زنګ ووهي او د ښایستهو په خمیر کې رښتینوالی نسته د ښایستهو په خمیر کې رښتینوالی نسته که څوک بیا هم لري دعوه ما ته دې زنګ ووهي او یو وار دې بیا یار د انکار په تورې سوچ وکړي نو یو وار دې بیا یار د انکار په تورې سوچ وکړي نو که یې پخه سوه اراده ما ته دې زنګ ووهي او که ملامت وم ټول همزولې به جرګه ورولم که ملامت وم ټول همزولې به جرګه ورولم که ملامته د هغه ما ته دې زنګ ووهي ډېره مننه د توجه څخه